داسې یو دفاعي سیستم چې د دښمن 90 سلنه توغندۍ هیڅ خپل قلمرو ته نه پرېږدي. د مصنوعي ځیرکۍ ټکنالوژي حساس شابک او د باور وړ الګریتم د اسرائیل ولس په وروستۍ جګړو کې تر ډیره له تلفاتو خوندي ساتلی دی. د 200 میلیونو ډالرو لګښت او 3 کاله سربسته خوارۍ نتیجه دا سوه چې رافل د نړۍ له ټولو دفاعي سیستمونو څخه یو متفاوت سیستم اختراع کړي. هو، د اسرائیلو اوسپنیزه ګنبده. د اوسپنیزې ګنبدې اولنۍ یوه د 2011 میلادي کال په مارچ کې له غزې تړانګې څخه 40 کیلومتره لرې نصب سوه او څو نور یې بیا د دغه هیواد په سویل کې نصب سوي دي تر څو د فلسطین څخه د راتوغونکو توغندیو څخه اسرائیل په امن کې وساتي. 14 بیټرۍ د ټول اسرائیل د ساتنې لپاره کفایت کوي. په دې باید پوه سو چې اوسپنیزه ګنبده له ځان سره د جګړې تنظیمونکي، کنټرولونکي او توغونکي برخې لري. توغونکي برخه یې د ځان سره شل چنډونکي مرمۍ لري. ټول سیستم ګرځنده دی. وړل راوړل یې خورا اسانه وي. چیرې چې اړتیا وي هلته ځای پر ځای کیږي. د دغه دفاعي سیستم یو توغونکی که په یو ښه ستراتیژیک موقعیت کې ځای پر ځای سوی وي نو کولی سي لږ تر لږه یو ښار تر پوښښ لاندې ونیسي. د ګرځنده ځواکونو او پوځي اډو په وړاندې چې هر ډول کوچني او لوی تهدیدونه وي همدا دفاعي ګنبده یې تر ډیره مخه نیسي. رادار چې مازې تهدید کشف یا تر څار لاندې ونیسي نو ډیر چابک دغه اطلاعات د جګړې د کنټرول تنظیمونکي او توغونکي برخې ته لیږي او د همدې اطلاعاتو پر اساس شنډونکي مرمۍ په ډیر دقت مخ پر تهدید ورتوغول کیږي. دغه ګرځنده دفاعي سیستم د مرکزي کنټرول خونې یا قومندانۍ سره هم پرلیک کوي. دا د دفاعي سیستم و ټولو حساسو څانګو ته اطلاعات لیږي او رالیږي تر څو د جګړې په ډګر کې پراخه اغیزه ولري او د خپلو پوځیانو د تلفاتو مخه ونیسي. خو ارزانه نه ده. د هرې شنډونکي مرمۍ بیه شاوخوا $50,000 تمامیږي. کله چې پر اسرائیلو توغندۍ راوغورځول سي د اوسپنیزې ګنبدې الګریتم اټکل کوي چې څه ډول توغندۍ را روانه ده او چیرې لګیږي. مخکې له دې چې توغندۍ پر ښار یا پر بانپوسه سیمو ولګیږي په ضرب د څو ثانیو کې هلته په هوا کې شنډیږي. سیستم دومره حساس وي چې له 4 کیلومتره څخه نیولې تر 80 کیلومتره پورې لرې را روانې توغندۍ په څرک ونیسي. د الګریتم د محاسبې له مخې یوه توغندۍ هم بې ځایه نه توغول کیږي. تر ټولو یې دقت پر دې وي چې د هغو توغندیو مخه ونیسي کوم چې پر بانپوسو او مهمو سیمو را روانې وي. ښه او بده هوا هیڅ توپیر نه کوي. که شپه وي او که ورځ وي ټول سیستم بې توپیره چلیږي. دا سیستم دومره توانایي لري چې په پراخه ساحه کې ان کوچني تهدیدونه چې په هر څونه سرعت کې وي تر څار لاندې او هدف وګرځوي.